له عزراییل څخه پوښتنه وشوه. چې ته خو د انسانانو روحونه اخلي، تر اوسه دې د چا په حال ژړلی دي؟ عزراییل جواب ورکړ: یو ځل مې خندلی دي، یو ځل مې ژړلی دي، یو ځل وېرېدلی یم. هغه وخت وخندېدم چې ما ته امر وشو چې د یوه سړي روح واخلم، او هغه مې د یو موچي څپلۍ جوړونکي سره پیدا کړ چې څپلۍ جوړونکي ته یې ویل چې څپلۍ مې داسې راته وګنډه، جوړې کړه چې یو کال دوام وکړي. نو د ده په خبره مې وخندل او روح مې ترې واخیست. هغه وخت مې وژړل چې کله ما ته امر وشو چې د یوې ښځې روح واخلم، او هغه مې په یوه ګرم بې اوبو او بې ونې بیابان کې د زیږون په حالت کې لړمژه ډن وموندله، او لږ منتظر شوم چې ماشوم یې نړۍ ته راوړ. روح مې ترې واخیست. نو زړه مې په هغه بې سرپناه، بې څوکه او په ګرم بیابان کې پاتې ماشوم باندې وسوځېده او وژړېدم. هغه وخت وېرېدم کله چې ما ته امر وشو چې د یوه فقیه عالم روح واخلم چې رڼا یې نور له کوټې راتله. زومره چې ور نږدې کېدم رڼا یې زیاتېدله. کله چې مې روح ترې واخیست، د مخ د زیات نور رڼا څخه وېرېدم. په دې وخت کې الله راته وویل چې پوهېږي دا نوراني عالم فقیه څوک دی؟ دا هماغه ماشوم دی چې په ګرم بیابان کې د مور روح ته واخیست، او دا ماشوم بې کسه بې وسه او بې سرپناه په ګرم بیابان کې پاتې شو. د هغه ساتنه او روزنه زما پر غاړه وه. هیڅ وخت داسې ګمان مه کوه تر څو چې زه موجود وم، په جهان کې به یو موجود هم بې سرپناه پاتې شي. سبحان الله.